بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، د فعل ماضي معلوم گردان مخکې ذکر شوی، د هغې ترجمه هم ذکر شوې وه. په ننني درس کې دا دي چې د دې نه وروستو د فعل ماضي مجهول گردان یاد کړئ چې هغه دا دی: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلن اخره پورې. بیا په دې کې بحث د نفي فعل ماضي معروف او بحث د نفي د فعل ماضي مجهول. دا دواړه گردانونه چې تاسو یاد کړي، بس اول کې ورسره ما لفظ ولګوئ، ما فعل چې کار نو کړی، هغه یو کس تېرې شوي زمانه کې، یو کس یعنې یو تن سړي په تېرې شوي زمانه کې، او ما فعلا کار نو کړی شوی، هغه یو تن سړي سره تېرې شوي زمانه کې. نو اخره پورې دغه ګردانونه به یاد کړئ. د هغې نه وروستو چې بیا کوم قواعد ذکر کېږي، نو هغه قواعدو کې به بیا مشکلات نه پوه کېدلو کې، نو دغه ګردانونه مکمل یاد کړئ.